خبره د ساتي چې سجده په یو څو قسمه یو هغه سجده چې په منځ کې دننه او دویمه هغه سجده چې هغې ته سجدة التلاوه وایي تلاوت انسان کې دي سایت راشي به کې سجده نو به سجده وکړي او د دې مسایل به انشاءالله په خپل ځای کې جدا راځي درېیمه سجده د سجدة السهو چې انسان خطا شي په منځ کې کمی وکړي یا زیاتې وکړي نو بیا سجده کوي نو دې مسایل به په خپل ځای کې راځي څلورم قسم سجده د هغې ته وایي سجدة الشکر چې انسان باندې یو نوی نعمت راشي یو لوی نعمت او دې الله ته سجده ولګوي دې ته سجدة الشکر وایي او د دې مسایل به په خپل ځای کې راځي پنځم قسم سجده غیر الله ته لګول د کفر او شرک دی شپږم قسم سجده زمونږ د خلکو ایجاده کړې ده د هر فرض منځ نه بعد چې کله سنت ختم کی نو بیا یو سجده وکړي او پاسي دا تاسو لیدلي دا سجده بدعت دی دا په شریعت کې نشته چې ته سړی کله نه کله ولیدې لکه دا سجده ولګوله وایي الله شکر مې ادا کړو نو شکر خو سجده شکر خو اله انسان لګي چې په انسان باندې یو ناشنا نعمت راشي او که داسې د هر نعمت دپاره سجده لګول وی نو بیا خو موږ د سجدو نه سره پاسېدلی دی خو چې یو ناشنا نعمت یو لوی نعمت الله تعالی درکړي که اوس یو سړی د بچي نه کي الله وله بچي ورکړو د سجده ولګوله یو سړی دی نوکري ورته نه میلاوېږي میلاو شو ورته سجده ولګوله یو سړی دی بیمار دی د ډېر وخت نه الله وله روغ صحت ورکړي سجده یې ولګوله دا سجده شکر ده د هر منځ نه بعد دا سجدې لګول دا بدعت دی دا په شریعت کې نشته یو سړی دا وایي چې ښه لکه اوس ته خلک د سجدو نه منع کوي موږ دا وایو ګوره د سجدو نه ته چا نه یې منع کړی خو چې یو سجده ثابته نه ده شریعت کې ته یې څنګه کوي اوس یو سړی شپږم لمونځ کوي نه د ماسخوتن او د سهار د منځه په منځ کې اذان وکړي او ولاړي او ته پرې رد وکړي بیا تا ته وایي چې ښه ته خلک د منځه نه منع کوي نو ته به جواب کې دا وایي چې دا لمونځ شتي نه ځکه دې زه خلک منع کوو موږ د سجدو نه خلک نه منع کوو سجدې چې لګی لګوه خو چې یو سجده ته خاص کړه په یو وخت پورې نو بیا په هغې باندې دلیل ښیي او د هر منځه نه بعد سجده لګول په دې به ته به موږ ته دلیل ښیي ځکه چې تا د عمل لازم کړی کله نه کله خو نه ده دغه شان د کرکټیان او د فوټبال والا او د لوبو والا چې کومې سجدې لګي دا بس مذاق او ګپ دی یو خو د سجده چې دی کومه لګوي دا دې د څه دپاره لګوي وایي دا چې لوبه یې ښه وکړه او دا د کوم ځای نعمت دی چې دی په سجده لګوي دا سجدې مجدې دا نشتي په شریعت کې چې په هر ځای کې ولګوله او چې هر څنګه یې ولګوله څه چې لوی لوبه یې ښه وکړه نو د دې لوبغاړو د سجدې دا هم بدعت دی او دا نشتي په شریعت کې کومه خبره په شریعت کې نه هغه نشتي په زور د ځان نه به نوی دین نه جوړوي او ځکه امام مالک رحمه الله به وی په هغه ورځ چې کومه خبره دینو هغه نه نوم دین دی او په هغه ورځ چې کومه خبره دین کې نه حسابېده نه نوم نه حسابېږي او د هغه ورځې نه مراد زمانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په هغه وخت کې عبادت ته عبادت ویل کېدو موږ ته عبادت وایو چې په هغه وخت کې عبادت نه و بس اوس هم نشته ښکلی قانون دی سردړ به دې ختم شي یو کار هغه وخت کې و پیغمبر نه ثابت دی صحابه کرامو نه ثابت دی صحیح دی نو نشته نو د یو څو قسمه سجدې ځان سره یادې ساتي